پر پاکستان د اقتصادي تکیې کمولو او د بدیلو سوداګریزو لارو اسانولو په موخه د سوداګرۍ وزیر په رسمي سفر نوې ډیلي ته رسېدلی دی. نوموړي هند ته د خپل سفر په ترڅ کې په نوې ډیلي کې له پراکټي میدان نړیوال نندارتون او د افغانستان د نندارتوني شرکتونو له غرفو څخه لیدنه کړې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزیر په دې لیدنه کې د هند د سوداګرۍ پراختیا له مشرتابه څخه د افغان شرکتونو لپاره د ساحې ځانګړي کولو، افغان ګډونوالو ته د ویزې د ورکړې په برخه کې اسانتیاو، په کابل او هند کې د افغان هند ګډ نندارتون جوړولو او د همکارۍ کچې د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د نورالدین عزیزي 15 ورځنی سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو او وارداتو او صادراتو په پراخولو ورټول وي، ځکه چې له نږدې 6 اونیو راهیسې له پاکستان سره ټولې سوداګریزې لارې تړل شوې دي. هممهاله په کابل کې د افغان، ایراني او د سیمې نورو هیوادونو محصولات نندارې ته وړاندې شوي چې د افغان چارواکو په وینا د افغان سوداګرو لپاره له پاکستان پرته په نورو هیوادونو کې سوداګریز فرصتونه برابر کړي. د حکومتي چارواکو په وینا له مجبوریته د پاکستان پر ځای د بدیلو لارو لټول اوسنۍ ستونزې ته په کتو یوازینی غوراوی دی.